پښتنو ته او دې ټولو ته دغه یو غزل ډالۍ کوم چې د چا رزق کې د بیا وخت لیله ته سر زوړند را روان یې ملامته د چا رزق کې د بیا وخت لیله ته سر زوړند او روان یې ملامته په یوه خبره ټول متفق نشو څه د بر خلک او څه خلک د ښکته یوه خبره مننه په یوه خبره ټول متفق نشو څه د بر خلک او څه خلک د ښکته او په تلواره مې پیزار په کور کې پرېښو زه د کوره را بخر شوم د خیبته سر په تلواره مې پیزار په کور کې پرېښو زه د کوره را بخر شوم د خیبته او خپل باچا ته مې نن ډېره دعا وکړه خپل باچا ته مې نن ډېره دعا وکړه خدای دې خلاص که نور د دغه مصیبته باچا ته مې نن ډېره دعا وکړه خدای دې خلاص که نور د دغه مصیبته نوکري که غلامي د لویه خدایه نن مې وغورځول خپل افسر ته کته نوکري که غلامي د مننه نوکري که غلامي د لویه خدایه نن مې وغورځول خپل افسر ته کته او یا سره حقیقت لکه په غوړ منګي خویږي بیوقوف نه وړي د خپل خرابه دته حقیقت لکه په غوړ منګي خویږي بیوقوف نه وړي د خپل خرابه دته او په محبوبو د رقیب خرګزار صدا سي په محبوبو د رقیب خرګزار صدا سي لکه خر چې سړی وخي په لته دغه د ټولو ملګرو دا فرمایش ته د یو نظم هغه نظم زه یاسر ته په ډېره مینه ډالۍ کوم په دې وجه چې وړوکی دی د مونږ دا پکار دی چې دی په مخ کې کو د لار سمه کو دغه نظم د ټول یاسر ته ډالۍ وي چې ربه یو سوال کوم منې او که نه ربه یو سوال کوم منې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه زه خو هم ژوندون باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته څه ارمانونه په زړه ځکه لرم څو سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم اولاد زما خو ارمانونه څه دي زما ګیله ده زما لویه ربه چې زه ماشوم یم او د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکي کاکې تاره نه پلار واغځولې خدایه زه به د چا نه اوس ممونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه د ژړا له پیدا کړې یم نه زه د غوغا له پیدا کړې یم زما ښایسته جامې خوښېږي نه څو دا ارمانونه مې رجېږي نه څو تا څه ویل پلار راته یادېږي نه څه زما ګیلې ته غور کوي او که نه که بیا یې رسو څو ګیلې به درته نور یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه بسر صاحب زه خو هغه بله ورځ خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ د ښار یو سپین یو بورجۍ ته ولاړ چې ور مې وټکو نو لویه ربه په دغه وخت کې د خان سپي راووتل زه یې سمسق د خپې نه ونیولم ما ترېنه منډه که راپرېوتم یو ناڅاپي یو سپي د خپې ونیوم په دغه وخت کې بیا 2 کسانو زما یې په خلاص که د سپي د خولې نه زه بیا په ګوډه کور ته راغلم چې کور ته راغلم په چغو شومه چې بېبې زه راشه د سپي وخوړم ورته مې ویل چې ته راځې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه نو یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم لاس کې یې بیګ و یا به څه ووینم شهباز صاحب زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم لاس کې یې بیګ و یا به څه ووینم چې یې چولې وي ښې سپینې جامې او بیا ښه بوټان او ښه ټوډۍ کې راشي زه ورته وسوځم لمبه شم ځکه بیا تا ته ټول ګیله شم په دغه وخت که ته راځې او که نه که بیا یې رسو قبلوي چې د ادم عزیر به چې د ادم په غلطۍ زه سوځم او د خوا بچی د زه پیدا کړم چې د ادم په غلطۍ زه سوځم او د خوا بچی د زه پیدا کړم نو بیا د غنمو په تول ما سوځوي نو چې تا ته نه کوم ګیله چا ته وکړم زه بیا دا ویر دغه دنیا ته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د سودخورو او د خانانو دنیا د زناورو حیوانانو دنیا محبوب د نور هم سوځوي او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه ربه یو سوال کوم منې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه زه خو هم ژوندون باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته څه ارمانونه په زړه برله ځکه لرم څو سوالونه په زړه چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یې ورو